سلامونه، زه یم امین یوسفزی او تاسو ګورئ زموږ اپیشل یوټیوب چینل. امریکې په ایران د حملې کولو د برید کولو پریکړه وکړه او راتلونکې څو ورځې د ایران لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې ثابت کېدلی شي. خو د دې سره سره بل اهم خبر دا دی چې د روس صدر پیوټن امریکې ته وارننګ ورکړی دی، خبرداری ورکړی دی چې که امریکې په ایران حمله وکړه دا به د امریکې دپاره هم سخت نتایج، خطرناک نتایج او کانسیکوینسز رامخې ته کړي. اوس د روس صدر پیوټن دا سټیټمنټ ولې ورکو او امریکا په راتلونکو څو ساعتونو کې څه کول غواړي؟ آیا په ایران حمله کېدلی شي، نشي کېدلی؟ که په ایران امریکا حمله وکړي او امریکا د ایران حکومت له ماتې ورکړي، شکست ورکړي، په ایران کې رژیم چینج وشي، یو نوی حکومت راوستلی شي، یو داسې حکومت راوستلی شي چې هغه حکومت د امریکې او اسرائیل په اشارو باندې کار کوي. د دې امپیکټ به د میډل ایست چې کوم نور ملکونه دي، د منځني ختیځ په نور ګلف کنټریز، په نورو هیوادونو به د دې منفي اغیز، اثر او امپیکټ سوي او د دې سره سره به د دې منفي اثر په پاکستان سوي. دا ټول معلومات ستاسو سره شریکوو، خو کایندلی د ویډیو په سټارټ کې تاسو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ویډیو زموږ سره خامخا تر اخیره پورې وګورئ چې پوره په حقیقت باندې پوه شئ او په دې خطه کې چې کوم جیو پولیټیکل گیم، کومه لوبه شروع ده، که تاسو غواړئ چې په دې باندې په صحیح معنو باندې پوه شئ او هغه هم په پښتو ژبه کې، چې مخکې موږ لږ لاړ شو، تاسو ته لږ هسټاریکل بیکګراوند، تاریخي پس منظر چې کوم دی هغه تاسو سره ډسکس کو او په هغې حوالې سره تاسو سره معلومات شریک کړو. ګورئ، ایران په اسلامي هیوادونو کې هغه هیواد دی، هغه ملک دی چې د هغې کوم موجوده حکومت دی هغه یو داسې ایډیالوژي باندې کار کوي، په یو داسې نظریه کار کوي چې هغه د امریکا او اسرائیل پر ضد باندې یو نظریه لري او د هغې سیاست، د هغې جیو پولیټیکل پرسپیکټیوز یا د هغې جیو پولیټیکل ایډیالوژي چې کومه ده هغه هم د امریکا او اسرائیل پر ضد ده. د ایران چې کوم د مولیانو حکومت دی یا په ایران کې چې کوم اخودان دي چې په دغه ټکو سره مشهور دي، دغه لیډرز، دغه سیاستمداران دا د امریکا د صدر ټرمپ لپاره د سر درد دی او امریکا او اسرائیل دا غواړي چې په څه نه څه طریقه باندې په ایران کې دغه اوسنی حکومت چې دی د دې تخته را نسکوره شي او په ایران کې زموږ د خوښې حکومت راشي. په دې باندې چې ته ځان پوه کوې په دې ټول جیو پولیټیکل گیم، نو ته به لږ تاریخ طرف ته ځې، تاریخ به ګورې. ګورئ، ایران په منځني ختیځ کې یو خاص اهم سټیټ دی، یو داسې ملک دی، یو داسې ریاست دی چې دا د ټولې دنیا دپاره اهم دی، د امریکا دپاره هم اهم دی، د رشیا دپاره هم اهم دی او د چاینا دپاره هم اهم دی او د دې سره سره د دغه هیواد خواته چې نور کم ریاستونه دي د هغې لپاره هم ډیر زیات اهم دی، ځکه چې په ایران کې نیچرل ریسورسز ډیر زیات دي. په خاصه توګه باندې ایران هغه هیواد دی چې په دې کې تر ټولو زیات د تیلو پیداوار کیږي. تیل دغه ملک ډیر زیات پیدا کوي. د دې سره سره په دغه ملک کې ګیس بیا ډیر په لوی مقدار کې، په لوی شکل کې موجود دی او داسې نور هم ګڼ شمیر قدرتي وسایل دغه هیواد لري. په دې وجه باندې یو خو امریکا په دې هیواد کې انټرست ځکه لري چې په ایران کې د امریکا او د اسرائیل د خوښې حکومت راشي نو د ایران په دغه وسایلو به هم
امریکا اختیار ولري د ایران د قدرتي وسایلو نه به هم امریکا ګټه پورته کړي. بله وجه یې دا ده چې په ایران کې کوم حکومت دی دا د امریکا دپاره ډیر زیات سخت مشکل په دې خطه کې پیدا کوي. امریکا ته د ایران نه ډیره زیاته ستونزه ده. ایران په اسلامي نړۍ کې هغه یو هیواد دی چې د امریکا سره د اسرائیل سره ښکر وایي. خو دا کار ایران دلته به ستا په ذهن کې اوس یو سوال پیدا کیږي چې یاره دا کار ایران یوازې څنګه کوي؟ د امریکا غوندې سوپر پاور له ایران څنګه داسې جټکې ورکوي، څنګه ورسره داسې مقابله کوي، څنګه ورسره داسې مبارزه کوي؟ نو دا کار ایران یوازې نشي کولی. د ایران سره په دغه جیو پولیټیکل گیم کې په دغه مبارزه کې دوه نور طاقتور ریاستونه او هیوادونه ولاړ دي او هغه ریاستونه یو روس دی او بل چاینا دی. اوس راځو دی له چې یاره دا په ایران کې دا کم احتجاجونه راوچت شو، دا ولې راوچت شو؟ په 28 دسمبر کال 2015 کې په ایران کې په وړومبي ځل دغه احتجاجونه را شروع شو او دغه احتجاجونه د ایران په پلازمینه د ایران په لوی ښار په هغه ښار کې چې هغې ته د ایران کیپیټل سټي ویل کیږي په تهران کې په وړومبي ځل دغه مظاهرې شروع شوې او دغه مظاهرې چا شروع کړې؟ دغه د ایران لوی لوی تاجرانو را شروع کړې. د دغه احتجاجونو بنیادی وجه دا ده چې د ایران روپۍ چې کومه ده د ایران ریال کرنسي هغه کریش شوه. د ډالر په مقابله کې د ایران ریال چې دی هغه انتهایي سپک شوی دی، انتهایي د هغې ویلیو چې کومه ده هغه ښکته شوې ده، غورځېدلې ده. دویمه وجه او زه تاسو ته یادګیرنه درکم چې په دې وخت کې د یو ډالر د ایران 11 لکه خواوشا ریال چې کوم دي هغه برابر دي، یعنی د امریکې یو ډالر او د ایران 11 لکه خواوشا ریال دا برابر دي. اوس ته په خپله سوچ کوه چې دومره د یو ملک روپۍ چې کومه ده هغه د ډالر په مقابله کې دومره ښکته وغورځېږي، د هغې به څه حیثیت پاتې شي او د هغې به بیا اقتصاد باندې ټول امپیکټ او منفي اثر پرې وځي. نو په دې وخت کې موږ داسې ویلی شو چې په ایران کې غربت ډېر زیات دی، په ایران کې بېروزګاري ډېره زیاته ده، په ایران کې ګراني ډېره زیاته ده، د ایران د عامو خلکو ژوند چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. خو د دې سره سره بیا د ایران چې کومه کرنسي ده د هغې کریش کېدل دا د ایران د تاجرانو لپاره هم یو ډېر لوی مصیبت او لویه ستونزه ده. ځکه دغه تاجرانو دغه احتجاج او دغه مظاهرې شروع کړي د سرکار د ظالمانه پالیسیانو پر ضد. دغه مظاهرې چې کله په وړومبي سر کې شروع شوې نو دغه پوره امنه مظاهرې وي، خو کله چې څو ورځې تېرې شوې نو بیا دغه احتجاج د تشدد شکل اختیار کو او یو وایلنټ قسم پروټیسټ دغه احتجاج نه جوړ شو. د دې بنیادی وجه دا ده چې د ایران چې کوم اعلی حکام دي، د ایران چې کوم اعلی حکومتي چارواکي دي، د هغې دعوا او د هغې کلیم دا دی چې په دې احتجاجونو کې د اسرائیل امریکا دپاره چې په ایران کې دننه کوم کارکوونکي ایجنټس دي او د ایران خلاف کار کوي، د ایران غداران دي، خاص کر د موساد چې کومه جاسوسه ایجنسي ده د هغې کارکوونکي په دې پروټیسټ کې په دې احتجاج کې شامل شو او دا پروټیسټ چې کوم دی دی د پرامنه احتجاج نه یو وایلنټ قسم احتجاج او پروټیسټ ته کنورټ کو چې د هغې په نتیجه کې د ایران یو شمیر ودانۍ چې کوم دي عمارتونه هغه تباه کړی شو، هغې ته اور واچول شو، ورسره په لارو کې په سړکونو باندې ګاډي وسېځلی شو. د دې سره د ټولو نه زیات د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه خلکو دغه وایلنټ پروټیسټرز د ایران مذهبي مقدس مقامات هم ماپ نه کړل،
جماعتونه هم معاف نه کړل، د جماعتونو بې حرمتي هم وکړه. نو چې کله دا قسم پرابلمز رامخې ته شو، نو بیا د ایران سرکار، د ایران اپیشلز او د ایران اعلی حکومتي چارواکي هغې بیا خپل دریځ چینج کو او داسې خلک چې کوم د هغې مخې ته راتلل د هغې پر ضد پولیس حضرات، سیکیورټي فورسز چې کوم دي د هغې پر ضد په اپریشن کې ولګول چې تر اوسه پورې کوم موجوده ریپورټس او شمیرې مخې ته راځي، نو د هغې په نتیجه کې دا د ویسټرن میډیا ریپورټس او شمیرې دي چې زرګونه خلک چې کوم دي دا د ایران حکومت او چارواکو، اعلی چارواکو، سرکاري حکامو دا ګرفتار کړي دي. او دا هغه خلک دي چې کومو سټیټ ته، ریاست ته نقصان رسولو. دا هغه خلک دي چې د سټیټ اعلی قیمتي ودانۍ چې کومې دي د هغې د ورانولو او د بربادولو په کار کې ککړ. دا هغه خلک دي چې د حکومت او د عوام ترمنځ بدامني پیدا کوله. دا هغه خلک دي چې د ایران سټیټ ته انتهایی نقصان رسولو. دا هغه خلک دي چې دا د موساد، امریکا او اسرائیل لپاره کارکوونکي وو، د هغې ایجنټس وو او د ایران د موجوده حکومت د رانسکورولو پر ضد یې ګامونه پورته کول. نو د ایران حکومتي چارواکو دغه خلک ګرفتار کړل. اوس چې دغه خلک یې ګرفتار کړل او بیا ځینې ریپورټس دا وایي چې په دې کې ځینې داسې خلک دي چې هغې په خپله د دې خبرې تصدیق وکړو چې موږ په دې پروټیسټ کې د موساد او د اسرائیل په لمسه باندې په دې پروټیسټ کې موږ شامل شوي وو او موږ د ایران د ورانولو، د بربادولو لپاره د امریکا دپاره کار کولو، د اسرائیل دپاره مو کار کولو. دا ریپورټس مخې ته راغلي دي. د دې سره سره اوس موجوده چې کوم د ایران کنډیشن دی، کوم سیچویشن دی هلته کې، نو هغه دا دی چې یو طرف ته دغه پروټیسټرز دي چې د شپې راوځي او د ایران د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي. په ایران کې انټرنیټ هم په مکمله توګه باندې بند کړی شوی دی. د کمیونیکیشن څه قسم ذریعه او اکسس نشته. ورسره د دغه احتجاج کوونکو، د دغه مظاهرچیانو پر ضد د ایران د حکومت وفادار خلک هغه 2 ورځې مخکې راووتل او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې هغې هم مظاهرې وکړې او په هغې کې د ایران د حکومت د زنده‌باد او د هغې سره د وفادارۍ نارې او غږ پورته کړو. د ایران موجوده کنډیشن دا دی، خو ځینې پوهان، ځینې تجزیه‌کاران دا خبره کوي چې دې وخت کې په ایران کې موسم یخ دی او که د ایران موسم لږ چینج شي، ځکه چې خلک بهر د شپې په وخت کې دغه احتجاج چې دی دا تر ډېر وخته پورې مینټین نشي ساتلی. که د ایران دغه حالات چې کوم دي، که په ایران کې 100 هفتې تېرې شي، یعنې د ایران موسم لږ برابر شي، نو داسې خطره بیا هم کېدلی شي چې د ایران د حکومت پر ضد دغه خلک بیا یو ځل راوچت شي او دغه احتجاجونه برقرار وساتي. خو د دې سره سره اوس راځو دې له چې یاره رشیا امریکا ته ولې دا وارنینګ ورکړو چې یو طرف ته د امریکا صدر ټرمپ بار بار دا بیانونه ورکوي د ایران حکومت ته، د ایران سپریم لیډر ته چې د دې مظاهرچیانو سره زیاتی مه کوه، ظلم ورسره مه کوه او کوم خلک چې دې نیولي دي که هغې ته دې د پانسۍ سزا واوروله، زه به خامخا حمله کوم. بلکې ورسره نن د امریکا صدر ټرمپ دا سټیټمنټ جاری کړی دی او هغه دا وایي چې د ایران چې کوم پروټیسټرز دي، کوم چې د ایران د حکومت پر ضد راپاڅېدلي دي، د هغې مدد چې دی زموږ د طرفه موږ د هغې دپاره هیلپ کوو، د هغې سره مدد کوو، د هغې سپورټ ملاتړ کوو. خو زموږ مدد، زموږ د طرفه چې کوم موږ سپورټ هغې له ورکوو، کم ملاتړ ورکوو، هغه لا په لار کې دی. اوس د دې خبرې څه مقصد دی؟
نو د دې خبرې پر شا باندې د ټرمپ د دې اشارې یا د دې خبرې پر شا ډېر جوور حقیقتونه او رازونه پراته دي. یو خو داسې کیدلی شي چې په دې وخت کې ټرمپ په ایران د حملې کولو پلان او منصوبه ضرور لري، خو ټرمپ ته داسې موقع او داسې لاره نه میلاویږي څنګه چې هغه ته په وینزویلا باندې د حملې کولو د برید کولو لاره میلاو شو، ځکه چې ایران داسې هیواد نه دی څنګه چې ټرمپ په وینزویلا باندې خپل ډیلټا فورس نومي پوځ او د عملیاتو ځواکونه ور وغورځول او حمله یې پرې وکړه او د وینزویلا پریزیډنټ او د هغه ښځه چې کومه ده هغه یې د بیډروم نه اوچت کړل او د نیویارک جیل ته ورسول. خو د وینزویلا په مقابله کې ایران چې کوم دی هغه دومره کمزوری ملک نه دی، ځکه چې وینزویلا یو داسې هیواد و چې د هغې ملیټري سیستم د هغې ډیفنس سیستم انتهایی کمزوری و، د هغې سره دومره سټرانګ آرمي نه وه، او بل د هغې چې کوم پوج و نو هغه د وینزویلا د دغه پریزیډنټ مادورو پر ضد باندې و، د امریکا دپاره یې کار کاوه، د امریکا سره ملګري وو. خو د ایران چې کومه آرمي ده IRGC پاسداران انقلاب، د ایران چې کوم پوج دی چې هغه د خپل انتهایی انټلیکچولیټي او د ډیفنس ټیکنالوژي او د ډیفنس ټریننګز په حوالې سره یو ځانګړتیا لري، یو نوم لري. د ایران پوج چې کوم دی هغه په دې وخت کې د ایران د حکومت سره مضبوط څنګ په څنګ ولاړ دی. بیا ایران یو داسې ملک دی چې د هغې سره انتهایی اگر که د ایران اقتصادي حالات خراب دي، د ایران پیسه کریش شوې ده، د ایران ریال د ډالر په مقابله کې بیخي غورځېدلی، په ایران کې ګراني ده، په ایران کې مهنګایي ده، په ایران کې غربت دی، په ایران کې بیروزګاري د خلکو ته مسلې دي، دا یو حقیقت دی. خو بل طرف ته د ایران ډیفنس ټیکنالوژي چې ده، د ایران ډیفنس سیستم، د ایران ملیټري سیستم دا انتهایی سټرانګ دی او دا د US او اسرائیل سره مقابله ښه مضبوطه مقابله کولی شي او د هغې حقیقت ستاسو په وړاندې دی، ځکه چې په جون 2015 کال کې کله 12 ورځې د ایران او اسرائیل ترمنځ کوم جنگ شروع شو، په هغې جنگ کې ایران او د ایران دغه اوسني حکومت د ایران پوج دنیا ته دا ثابت کړه، خپل طاقت یې وښودلو، د هایپرسونیک او بیلسټیک میزایلو طاقت او زور یې ټولې دنیا ته وښودلو. نو که یو طرف ته د امریکا سره طاقت دی، د امریکا سره خطرناک جازونه دي، هوایي حملې کولو اراده لري، خو بل طرف ته د امریکا په دې خطه کې چې کومې اډې دي، په کم ګلف کنټریز کې چې د امریکا کومې هوایي اډې دي، ظاهره خبره ده چې امریکا په ایران حمله کوي، نو امریکا به د دغه اډو استعمال کوي، ځکه چې امریکا په میپ کې د ایران نه ډیره زیاته لرې ده. امریکا ډایرکټ صدر ټرمپ د امریکې نه جازونه په ایران نشي را خوشي کولی یا میزایلز چې کوم دي د هغه ځای نه نشي راویستی، بلکې په ایران چې امریکا حمله کوي نو د ایران خواته چې کوم عرب ملکونه دي لکه قطر شو، مصر شو، عراق شو، سیریا شوه، یعنی شام، لبنان، دا هغه هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې د امریکا هوایي اډې دي، ایر بیسز دي. امریکا به د دغه خپلو هوایي اډو استعمال کوي، یعنی د دغه ځای نه به طیارې، جیټس او فایټر جیټس چې دي نو دا به راوچتوي، د هغې استعمال به کوي، په ایران به بمباري کوي. خو چې په ایران بمباري وکړي نو ایران هم څو ځله د امریکا او د صدر ټرمپ دغه بیاناتو ته دا ګواښونه ښودلي دي، دا خبرداری ورکړی دی، دا وارنینګ یې ورکړی دی چې که امریکا په ایران حمله وکړه موږ به هم د امریکا دغه اډې په نښه کوو، زموږ نه به روغې پاتې نشي. دویم پوینټ او دویم اهم وجه د دې دا ده چې امریکا په دې وخت کې دا حمله په ایران کول غواړي، خو دا کولی چې نشي او سټارټ نه اخلي. نو د دې اهم ریزن او اهم وجه یو دا ده چې په میډل ایسټ کې د امریکا کم هوایي اډې دي، کم ایر بیسز دي، ظاهره خبره ده چې امریکا په
ایران باندې حمله کوي نو د دغه هوایي اډو نه خپل جهازونه راوچتوي او په امریکا په سوري په ایران به بمباري کوي. خو ایران به هم خاموش بیا نه پاتې کیږي. ایران به هم د خپل هایپرسونیک او بیلسټیک میزایلو باران کوي په دغه اډو باندې، چې په دغه هوایي اډو باندې ایران د میزایلز باران وکي. نو ظاهره خبره ده چې د امریکا دغه هډې به هم تباه کیږي، امریکا ته به هم زیات نقصان رسیږي، ورسره به دغه هیوادونه هم روغ نه پاتې کیږي. نو هغه هم تر دې دمه پورې دې ته لا نه دي تیار امریکا ته د حملې کولو د خپلې خاورې د استعمال د ایران پر ضد د استعمال اجازت نه دی ورکړی. یو امریکا په دې ټینشن کې ده، صدر ټرمپ په دې ټینشن کې دی. دویم وجه دا کیدی شي چې که فرض کا امریکا په ایران حمله وکړي نو روس او چین به هم خاموش نه پاتې کیږي، تماشا به نه کوي، بلکې روس او چین هغه هیوادونه دي چې د هغوی دپاره په دې جیو پولیټیکل ګیم کې، په دې جیو پولیټیکل ورلډ کې د هغې دپاره ایران انتهایی مفید ملک دی. د چین په اقتصاد کې، د چین په اقتصادي کامیابی کې، د روس په سیاسي او اقتصادي کامیابی کې د ایران ډیر زیات لوی لاس دی. د چین او روس دپاره ایران او د ایران دا اوسنی حکومت ډیر زیات مهم رول پلی کوي. نو چین او روس هم دا نه غواړي چې د ایران حکومت ته د نقصان ورسیږي. د ایران دغه اوسنی حکومت چې دی، چین او روس دا غواړي چې دا همداسې مینټین وي او د امریکا او اسرائیل پر ضد دی خپله مبارزه مخ په وړاندې وړي، ځکه چې په انټرنیشنل پالیټکس کې چین ته او روس ته د ایران د دغه جنگ نه انتهایی فایده رسیږي. نو بل طرف ته ایران چې دغه کوم هایپرسونیک میزایل ټیکنالوژي، کوم بیلسټیک میزایل د امریکا په اډو استعمالوي، نو په دې کې به ورسره چین او رشیا هم مدد ورکوي. او د دې نه بلکې ځینې ریپورټس دا وایي چې کله دا حالات انتهایی خطرناک موړ ته واوړي نو کیدای شي چې چین او روس ایران ته نور هم خطرناک داسې ټیکنالوژي، داسې اسلحه، داسې ویپنز ورکړي چې هغه د امریکا، نه صرف د امریکا دپاره او د اسرائیل دپاره بلکې د ټولې خطې دپاره یو انتهایی خطرناک شکل اختیار کړي. او دریم لوی جنگ چې کوم دی هغه راولاړ شي. په دې وجه باندې یو صدر ټرمپ چې دی، ولسمشر ټرمپ، هغه په دې سوچ کې دی چې زه څه وکړم، په ایران حمله کوم، ځکه چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. که حمله کوم نو ما ته هم خطره پیښیږي، که حمله نه کوم نو هلته کې زموږ کارکوونکي په ایران کې چې کوم دي هغې ته پیدا نه رسیږي. د دې سره سره راځو د روس صدر پیوټن له، ځکه چې امریکا دا کوم بیانونه ورکوي، صدر ټرمپ دا کوم بیانونه ورکوي، نو د روس صدر پیوټن هم دا ویلي دي چې ته به حمله په ایران وکړي خو بیا به تا ته هم د دې واپس په بدل کې د ایران له اړخه سخت جټکا درکول کیږي، تا ته به هم سخت نتایج میلاویږي. او د روس د طرفه دا خبره ځکه دا خبرداری ورکړی شوی دی چې په دې کې هم په دې پوینټ کې ډیر زیات پټ رازونه او حقیقتونه پراته دي، ځکه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې روس چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې د ایران موجوده حکومت چې دی د هغې تخت دې رانسکور شي. په دې کې د روس فایده ده. او که فرض که امریکا تر دومره حده پورې زور ولګوي د ایران دغه حکومت چې کوم دی د هغې د رانسکورولو کوشش وکړي، نو بیا به دلته کې روس او چین هم خاموش نه پاتې کیږي، خامخا به مداخلت پکې کوي. اوس راځو دې له چې که فرض که په ایران کې یو رژیم چینج وشي، یو نوی حکومت راشي، یو داسې حکومت راشي چې هغه د امریکا او اسرائیل د خوښې حکومت وي، یو داسې حکومت یا یو داسې لیډر، یو داسې سیاستمدار، یو داسې
ولسمشر د ایران جوړ شي چې هغه د اسرائیل او امریکا په اشارو کار کوي، نو هغه به د پاکستان دپاره څومره خطرناک وي او د هغې حکومت به په پاکستان منفي او نیګیټیو امپیکټ څه وي، ځکه چې پاکستان هم هغه هیواد دی چې د ایران سره شریک برید او بارډر لري. نو که فرض کا په ایران کې داسې حکومت راشي چې هغه د اسرائیل د خوښې وي، د امریکا د خوښې وي، نو ایران ته به د موساد کارکوونکي ایجنټس غداران د اسرائیل لپاره چې کوم په خفیه توګه کار کوي هغه خلک به د ایران جغرافیې ته ډېر په اسانۍ باندې اکسس ولري، او چې اکسس ولري نو دغه خلک به نه صرف بیا په ایران کې دننه خپل میشن او پلینینګ برقرار او مینټین ساتي، بلکې د دې سره سره به دغه خلک د پاکستان جغرافیې ته هم را داخلیږي، د بلوچستان په بارډر باندې. او پاکستان هغه هیواد دی چې هغه د اسرائیل نقشه، د اسرائیل وجود د دنیا په نقشه کې بالکل د سره هډومني هم نه. نو چې پاکستان اسرائیل نه مني نو اسرائیل هم هغه هیواد دی چې هغه د پاکستان پر ضد باندې خپله سټریټجي او خپله حکمتي عملي چې د هغه مخ په وړاندې وړي او داسې کاروایي کوي چې یاره پاکستان هم کمزوری شي، د پاکستان په خاصه توګه د پاکستان نیوکلیر پاور ته نقصان ورسوي. نو دا به د پاکستان دپاره انتهایی یو نیګیټیو امپیکټ چې کوم دی نو دا به ثابت کړي او د پاکستان په سیاست کې به په راتلونکي کې یو نوی جیوپولیټیکل چینج راشي. اوس د پاکستان سیاستمدارانو له د پاکستان موجوده واکدارانو له دا پکار دي چې په دې اړه باندې خپل دریځ خامخا وړاندې کړي او د ایران سره په دغه مبارزه کې ودرېږي، ځکه چې د ایران خودمختاري، د ایران خپلواکي نه صرف د ایران د بریا سبب جوړیږي بلکې د پاکستان او د نورو اسلامي هیوادونو د بریا او کامیابۍ سبب جوړیدی شي. زه هیله من یم چې ستاسو به خامخا دا ریپورټ خوښ شوی وي. په اخره کې ستاسو ټولو څخه دا گزارش کوم، دا ریکویسټ کوم چې کایندلی کمنټس وکئ، خپله رای را سره ضرور شریکه کئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکئ. د لوی خدای په امان.